نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال الله عز وجل وهو الغفور الودود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله العامل إذا عمل أن يحسنه رواه الطبراني وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء رواه أحمد والترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د الله رب العزت په شو مبارکو حاسنو شکلو خوندورو حسنا نومونو کې اته څلوېښتم نوم الودود جل جلاله دی. الودود جل جلاله اته څلوېښتم نوم څه معنا؟ ژباړه معنا یې دا د هغه ذات چې بې حد او بې انتها مینه او محبت کوونکی وي. محبت انتها او پای نه لري، حد نه لري. د مخلوقاتو بندگانو انسانانو سره مؤمنانو مسلمانانو سره مینه او محبت ټاکلې اندازه نه لري، ډېر زیات بې انتها بې پایه. هغه ذات چې محبت کوونکی وي د خپلو بندگانو سره مؤمنانو مسلمانانو سره، او هغه محبت هم داسې محبت چې انتها او پای ونه لري. الله دې هر ځای زموږ او ستاسو د ژوندو او مړو په برخه کې په برخه همدی ناامیده کېږئ مه. په برخه همدی د الله د محبت څخه تاسو یو برخه وړې همده. الله دې هنوز هم توفیق او وس د دې راکړي چې د دغې برخې څخه بې برخې نه شو. د دا لپاره اوس کار کوئ. برخه راکول سوه، ځینې برخمن سولو، حصه راکول سوله، حصه مو یوړل. اوس داسې عمل ونه کړو چې را روان وختونه هغه د محبت او د مینې د الفت او د ناز برخه و حصه زموږ د تقدیر څخه کمه شي. لفظ به غالبا یا دا کلمه یا دا خبره چې زه کوم دا به انګلیسي لفظ وي غالبا انشاءالله. والنټاین ډے هغه ورځ چې د محبت کوونکو ورځ وي. په کال کې یوه ورځ ده، عاشقان و معشوقان محبت کوونکي انسانان د چا سره مینه لري ټوله سره جمع کیږي، دا ورځ نمانځي. یوه ورځ د عاشق او د معشوق تر مابین په کال کې یوه ورځ دا ورځ لمانځل کیږي، او د خالق او د مخلوق تر مابین هره ثانیه د محبت فضا جوړه ده. دکه نه ده دا تاسو ناست یاست محبت را سره دی. الله محبت را سره وکړي زیات په دې خاطر سو اوس چې د ماښام لمونځ مو په جماعت په تکبیر اولا وکړي، د الله رب العزت د عبادت په ځای کې مو وکړي. اوس الله رب العزت په اسمان کې فرشتو ته وایي چې دا بندگانو سره زما محبت دی. زه هغه ذات یم چې ما ته الودود جل جلاله ویل کیږي.
بې ګودره عاشقان نه وي، بې ګودره. تاسو به نو کله کله ما معافوئ. بې ګودره پای نه سنجي ور داخل سي، نو محبت علامه پر ځان د ښکاره کوي، د مینې او د عشق علامه او دلیل په ځان کې دی پیدا کوي. عاشق سوی ولې؟ یا د یوه لاس د خچي ګوتې نوکې اوږد کړي، یا د بل لاس د خچي نوکې اوږد کړي. ولې؟ عاشقي علامه ده. څه در سوي دي دا خیالونه دا فکرونه دي راټول که، ولا که په ځان نه پوهېږمه څه راسوي دي. په ځان پوهېږي درواغجن، الله رب العزت یې پېژني چې دا درواغ وایي، او د الله د ذات سره مینه او محبت په رښتیا نه کوي، د بل چا سره یې کوي. نو نوک غټ کړي. نوک دا موږ د خپلې طالبۍ په زمانه کې د چا به نوکان غټ و، څو ځله موږ پوښتنه کړې ده، وروره دا نوک ولې غټ شوی؟ شریعت کې خو مسله دا ده چې نوکان تر 40 ورځو کم اخله. هفته کې مناسب کار دی، که فارغه نه وي 2 کې، فارغه نه وي 3 کې، فارغه نه وي 4 کې، فارغه نه وي 5 کې، خو در 40 یا خواته مو راوړه تر 40 ورځو. د بدن هغه وریښتان چې هغه باید انسان پاکي د 40 ورځو اخواته ور وانه وړي، دا ولې په میاشتو کلو دا نوک نه دی پرې سوی؟ هلته وایي دا د محبت علامه ده او د عشق علامه ده. او زموږ او ستاسو سره هر ګړی چې مؤذن الله اکبر د محبت اعلان وشو، لمونځ کوونکی رالی په لمانځه ودرېدی، الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك، چې څنګه دې د الله د لوی اعلان وکړي، د الله حمد و ثنا او صفت دې شروع کړي، بس تا د محبت اعلان وکړي. د مخلوق سره دې مینه پرې، د خالق سره دې مینه پیل او شروع. رنګ د خپلې مذهبي ورځې د لمانځلو سره سم وایي زه محبت ورسره لرم. ډېر هغه دینو والا چې دینونه یې غلط دي، بیکاره دي، باطل دي، هېڅ ثواب نشته پر هغه ورځ چې مذهبي د دوی را رسېږي نو رنګارنګ ګلان پاشي. د یو ملک و د هېواد مؤسس چې بنیاد یې د یو ملک ایښی دی، د هغه کال کلنۍ ورځ لمانځل کېږي چې په دغه ورځ د دغه ملک بنسټګر چې بنسټ و بنیاد یې ایښی پلانکی و، نن یو کال پرس و، پرون سبا بل کال یې بیا 2 کاله، اوس یې 10 کاله، اوس یې 20 کاله، اوس یې 80 کاله، اوس یې 80 کاله. ولې؟ وایي زموږ د خپل هېواد د بنسټ ایښودونکي سره مینه او الفت دی، محبت مو دی، ګلان دغه پر قبر پاشي او که یا اوس درته عیان ښکاره دي، هر څوک په دې خبرې. زموږ چې د خالق سره محبت دی او خالق چې زموږ سره کوي، مؤذن الله اکبر، دا لهجې د چا سره محبت و دا خبره واورئ. دا لهجې چې د چا سره مینه وه، د نارینه او ښځینه، ځوان او سپین ږیری، کاروباري و نه کاروباري، عالم و عامي، د چا سره چې محبت و، توفیق وس ورکړي د دوو پښو کې حرکت اضافه سي د مسجد و طرف ته راوڅي، دا د محبت علامه ده. کتابونه ورسې د پورته کوي، ویې ګورئ. یو سړی وایي زما سره الله څنګه محبت کوي؟ ستا سره الله دا محبت وکړي چې د حج توفیق یې درکړي، د عمرې په عمره کې د عبادت توفیق درکړي، د تهجد د لمانځه توفیق یې درکړي، د دعا کولو توفیق یې درکړي، د ژبې پرېښودو توفیق یې درکړي، د اسلامي لباس د اغوستلو توفیق یې درکړي، د ښې خبرې کولو توفیق یې درکړي، د مسلمان سره مخامخ شولې السلام علیکم توفیق یې درکړي. د هغه د محبت علامې دي، دا ټول علامې دي. ورین تندی، جار و قربان پر سینه دې ټینګ کړي، پوښتنه دې ورسره وکړل، جوړ په خیر دې وکړي، دا یو د بله د الفت او د محبت علامه ده. الودود جل جلاله هغه ذات چې د خپلو مخلوقاتو بندگانو په زړو کې محبت ور اچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د محبت درس ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی الله عنهم ته ورکړي. دا ټول ته د محبت درس ورکړي. 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام په حجة الوداع کې په عرفات میدان کې راجمع سوله، ټولو ته د الفت و د محبت و د مینې درس ورکړي. تاسو هغه کسان یاست چې الله رب العزت پیرزوینه در باندې وکړل، تاسو هغه کسان یاست چې د لڅو توفو څخه راوګرځېدلاست، تاسو هغه کسان یاست چې خپل اولادونه مو لونې مو قتل کولې، ژوندۍ مو ښخولې،
د حیا او د شرم د لاسه د ټولو غلطو کارو څخه راوګرځېدلاست. دا د مینې او د محبت پیغام 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته ورکړي. ځکه نو هره ډے انګلیسي والا ورځ ډے DAY هره ورځ چې د محبت لمانځل کېږي درواغجنه ورځ ده د انسانانو تر مابین. زموږ اصلي د محبت ورځ ولمانځه سول د عرفات په ورځ 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام راجمع وه. پیغام رسول صلی الله علیه وسلم ورکوي الودود جل جلاله عملا انسانانو ته د هغه تفصیل او ترجمه او تشریح وکړل. ځکه نو علما فرمایي وای تاسو د دغه ذات سره چې الودود جل جلاله دی چې څنګه هغه محبت در سره کوي تاسو هم عشق او محبت حقیقي ورسره وکړئ. یو څه درواغجن عاشقان په دنیا کې تیر سوي دي او د اشعارو کې عربي ادبو کې دا راځي وای یو سړی چې پر بل باندې ملامتیا وای یو څوک چې پر بل ملامتیا وای د ملامتیا دلیل یوازې محبت وي. ولې ملامته ما ولې زه ملامت ما ملامته زه عاشق یم زه محب یم. موږ د کفار نه ملامتي موږ د الله رب العزت عاشقان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یو د الله د ذات سره محبت دی لکه څنګه چې په خپل نامه کې الودود جل جلاله محبت راشي موږ هم محبت ورسره کوو. مجنون څوک نه ملامتي. د لیلا په عشق کې چې څومره بغم و څومره ډوب و هیچا نه ملامتوي. ولې د لیلا عشق چې قصې واقعیت لري یا نه لري رښتیا دي یا نه دي خو د عبرت خبره دا پکښې کې ده چا نه ملامتوي. ولې زما د لیلا سره محبت دی. قدردانه مشره جنابه ځوانه ښاغلې مؤمنه مسلمانه نارینه و ښځینه الله ستا سره محبت کوي. د الودود ترجمه دا ده ژباړې دا ده الودود هغه ذات چې ستا سره محبت او مینه کوي هغه ذات. ځکه نو د سورة هود په 9 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي واستغفروا ربکم او تاسو د خپل رب څخه مغفرت او بخشش وغواړئ. یوه خبره. بله خبره د استغفار څخه وروسته ثم توبوا الیه بیا الله ته توبه وباسئ وروسته. ولې ان ربي بشک زما پالونکی ذات رحیم مهربانه دی ودود بے حد محبت کوونکی دی. د محبت تقاضا او غوښتنه دا ده ماضي پر جواب باندې استغفر الله و الله قبلی. د الفت او د مینې غوښتنه دا ده ماضي توبه وباسه عزم و اراده کلکه وکړه چې آینده به نه کوم په زړه کې کلکه اراده وکړه الله دې توبه قبلی. دا د محبت تقاضا ده. ولې معشوق عاشق د معشوق هله غلطي ور معافوي. ولې معافوي؟ د معشوق د مقام و مرتبه و رتبه و درجه د عاشق په زړه کې راغلی ده. دا زما معشوق دی بس چې دی هر غلط کار وکړي زما عاف دی. هر غلط کردار د عاشق په زړه کې ځای نیسي. بابا خو د غلط کار وکړي د نورو په نیز غلط کار دی مګر عاشق بیا په هغه عینکو کې ورته ګوري چې د ده عینکې دي په هغه سترګو ورته ګوري چې د محبت سترګې دي د عشق سترګې دي. مؤمن مسلمان بنده غلطي وکړله ګناه وکړه الله محبت در سره کوي الله محبت در سره کوي. بیا واستغفروا ربکم د رب سره استغفار وغواړه معافي. ګناه دې وکړه ثم توبوا الیه بیا توبه ورته وباس معافي. ان ربي رحیم ودود الله ټول انسانیت ته اعلان وکړي زما رب رحیم ذات دی ودود ذات دی. ځکه نو د سورة بروج په 14 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي وهو الغفور الودود. الله عذاب را نازلوي عذاب یې لوی د خپلو دشمنان څخه انتقام غچ اخلي او الله چې شروع په غچ او انتقام وکړي بیا څوک راګرځولی هم نسي. الله دې پر کفارو یې خپل قهر او عذاب نازل کړي. الله دې غچ او انتقام ځینې واخلي د مؤمنانو مسلمانانو. د الله رب العزت عذاب لوی دی عظیم دی خو که انسانان استغفار وکي توبه وباسي الله رب العزت بیا دغه ذات دی الغفور بخښونکی ذات دی. ګناه دې وکړل قانون مې دا و چې عذاب نازل کم خو استغفار دې وکړي توبه دې وایستله قانون مې بدلیږي
عذاب نه نازلوم، رحمت کوم، مغفرت کوم، بخشش کوم، او د دې سره سره الودود محبت لا بل در سره کوم. الودود هغه ذات ما وویل چې بې حد محبت کوي. موږ چې کله طالبان ته درس وایي شاګردان ته، موږ وایي دا د مبالغې صیغه ده، یعنی په دې کې معنا نور ډېره پرته ده. یپلا خپله الله رب العزت هغه ذات دی چې بې انتها محبت کوي. بیا نوم الودود جل جلاله سي هغه ذات چې همیشه بې انتها محبت کوي، ډېر بې انتها محبت کوي. خو د محبت لپاره یو بهانه هم باید وي چې راغلې مسجد ته، خبره دې پر غوږ ونیول، دعوت دې د الله رب العزت عبادت دې پر ځای کړي. د محبت لپاره یو بهانه خو نو یې ولې یو سړی پر بل سړي باندې عاشق؟ حسن وي، کمال وي، ښه بیان وي، ښه ژبه وي، ښه اخلاق وي، ښه پیسې وي، ښه سخا وي، ښه قوم وي، ښه نسب وي، بله وي بله وي بله وي. د عشق عاشق او د معشوق تر مابین یا د عشق یو غوښتنه یو لامل سبب وي. نو الله چې محبت در سره کوي، ځان محبوب جوړ که، ځان محبوب جوړ که، یو شی په ځان کې پیدا که چې د الله محبت درته راشروع سي. یو حدیث شریف کې راځي، د حدیث شریف مفهوم دی، الله دنیا هر چاته ورکوي، هر چاته، خو علم هغه چاته ورکوي چې د الله ورسره محبت. الله دنیا هر چاته ورکوي، که یې مینه یې ورسره کني، که محبت یې کني، خو علم هغه چاته ورکوي چې محبت یې ورسره. خو ګوره زما وروره چې ستا په کور کې بچی حافظ، ستا په پیسو قاري جوړ، ستا په پیسو طالب رالی داسته سبقه ته کښېنستی، ستا په پیسو باندې یو څوک مولوي و عالم سو، ستا په پیسو باندې عابد و صابر و صائم و قانت و شاکر سو، په دې ته خبر چې ستا په کور کې الله رب العزت د محبت اعلان وختي لا کړی چې ستاسو د کورنۍ سره زه محبت لرم، ستاسو د فامیل سره زه محبت لرم، ستاسو ټولو سره زه محبت لرم. ځکه نو ستاسو د منځ څخه یې قاري و حافظ راوایستی، په دیني علومو یې سنبال نفر راپورته کوي، په اسلامي تربیت باندې تربیت شده انسان ستا د منځ څخه راووتی، د اولادو څخه دې راووتی. د دې دا معنا ده چې ستا د کورنۍ سره الله محبت لري. الله رب العزت دې دا محبت زیات کړي. وهو الغفور الودود، الله هغه ذات دی چې مغفرت کوي او محبت کوي. د الودود په تفسیر کې تفسیر بغوی او تفسیر میسر کې لیکل سوی و كثير المودة والمحبة لأوليائه. الله هغه ذات دی، الودود جل جلاله هغه ذات دی چې ډیر الفت کوي، ډیر مودت و مینه او محبت کوي د چا سره؟ د خپلو دوستانو سره. په دې دنیا کې د مځکې پر سر تور پوستي سپین پوستي هیڅ فرق نه کوي، عجم و عرب هیڅ فرق نه کوي، د دوی مغرب او مشرق هیڅ فرق نه کوي، شمال او جنوب هیڅ فرق نه کوي، چې د چا په زړه کې کلمه د لا اله الا الله وه، الله رب العزت د هغه سره محبت کوي. اوس یې که عمل ډیر و، عمل الصالحات، نیک صالح عمل یې ډیر و، محبت هغومره ډیریږي. ښه کارونه یې ډیر و، هغومره محبت ډیریږي. ښه فکرونه یې کول، هغومره محبت ډیریږي. هر څومره چې انسان جوړیږي د محبت اندازه لوړیږي. خو ما مخکې وویل د محبت لپاره بهانه یو کار په کار دی چې الله محبت را سره شروع کړي. خو که الله رب العزت که انسان داسې کار وکړي چې د الله محبت یې پرې کړي، نو دا د الله رب العزت قانون د سورة مائده د 450 نمبر واورئ. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، من یرتد منکم عن دینه، که په تاسو کې یو نفر د خپل دینه واوښتی، خپل دین یې پرېښوي، العیاذ بالله، الله دې داسې نه کوي، مرتد سو، دین اسلام یې پرېښوي او نور د دې دین تېر یم بېزاره نیکو جرأت یې وکړي، دلاوري یې وکړه. الله هغه ذاتو چې حلیم ذاتو، بردباري یې درلوده، هېڅ قهر و عذاب یې نه باندې نازلوي. دا خبره چې انسان په 2 انچه ژبه کوله، الله اورېدله. الله سمیع و بصیر ذاتو، بیا هم هېڅ نه کوله، هېڅ یې نه کوله. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. که تا دا اعلان وکړي د الله محبت یې پرې کړي چې زه نور دین نه کوم، الله به بل قوم راولي، بله طائفه به راولي، د دې مځکې څخه به بل قوم را پیدا سي، بل نسل به راسي، بل قشر به راسي. یحبهم و یحبونه، د هغو شعار به څه د الله محبت د دوی سره، د دوی محبت د الله سره، دا به شعار. یحبهم و یحبونه.
الله به د دوی سره محبت کوي، دوی به باندې ګراني او پر دوی به الله ګراني، د الله سره به محبت کوي. و که بنده ته د الله محبت پرې کوي. اوس بندگان د الله محبت پرې کوي که یا لږ یا ډېر په فیصدي باندې 1% یا 100% پرې کوي که نه پرې کوي، تاسو خپله فکر وکړئ. د الله محبت پرې کوي، د الله محبت پرې کوي، د الله محبت پرې کوي. او الله بیا که د یو چا الله رب العزت بیا د یو چا په باب فیصله وکړي چې دغه بنده سره زه محبت کوم، د دنیا څخه یې ګوښه کوي. حدیث شریف دی، امام احمد صاحب امام ترمذی رحمهم الله تعالی را نقل کړی دی. وعن قتادة بن النعمان رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، حضرت قتاده بن نعمان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، څه وفرمایل؟ اذا احب الله عبدا، چې کله الله یو بنده سره محبت شروع کی، بنده یې محبوب سی، حماه الدنیا، د دنیا څخه یې وساتي. دا بنده ډېره دنیا نه ورکي، په ډېره دنیا یې نه اخته کوي، د دنیا ډېر ګرومونه او فکرونه د ده پر اوږو، د ده په زړه او د ده په دماغ کې نه وراچي. اذا حماه الدنیا، د دنیا څخه یې وساتي. څه رقم؟ کما یظل احدکم یحمی سقیمه الماء، لکه په تاسو کې یو نفر چې خپله ناجوړ سړی، ناروغ سړی چې مریضي لري، ناجوړه دی، اوبو څخه یې ساتي، او که یا وایي داسې نه چې مرض اضافه سي، ناجوړي اضافه سي. لکه په تاسو کې خپل ناجوړه انسان چې د اوبو څخه ساتي تر څو یې مریضي زیاته نه سي، همداسې الله چې د یو چا سره محبت شروع کړي، په خپلو بندګانو کې یو څوک محبوب وټاکي، د دنیا څخه یې وساتي، د دنیا څخه یې لرې کړي. خو په دنیا کې اوس نظام داسې دی، چاته ډېر دنیا ورکول صحیح وه، د انسانانو په فکر باندې شاید لږ فکرونه د انسان، لږ انسانان دا فکر کوي یا ډېر، د انسانانو په فکر باندې وایي دا لږ چې پر الله رب العزت ګران دی. خود دا بېله مسله ده چې چاته الله دنیا حلاله ورکړله، بیا د الله په دین کې پسې مصرف کړله، دا خو بیخي غټه خبره ده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دنیا الله ورکړله، په دین کې هم مصرف کړله، دا بد کار نه دی. او د تبرانی او حدیث دی، حضرت علامه عبدالرؤف مناوي رحمه الله تعالی په خپل کتاب فیض القدیر کې شپږم ټوک 509 صفحه کې 10,000 اول حدیث دی را نقل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یحب الله العامله، الله محبت کوي د چا سره؟ د هغه کار کوونکي انسان سره، اذا عمل ان يحسن، چې کار پیلوي په دې نیت باندې چې زه باید ښه وکړم. د دې دوه مطلبه دي. کار یې پیل کړي د دې لپاره چې زما د کاره مخلوق ته پیدا ورسیږي، الله رب العزت د دغه چا سره محبت کوي. یحب الله العامله. دوم مطلب یې دا دی، هغه انسان چې اطاعت او عبادت کوي، د طاعت او عبادت ارکان او مستحبات او آداب به ټوله مراعاتوي، الله د دغه انسان سره محبت کوي. یحب الله العامله، الله محبت کوي العامله، د هغه چا سره چې کار کوونکی، اذا عمل ان يحسن، چې کار وای شروع کړي، اراده او نیت یې دا چې زه باید ښه وکړم، لمونځ یې شروع کړي، هغه وخت الله د ده سره محبت کوي، د ده خوښ دی، الله رب العزت دی خوښوي چې لمونځ یې د آداب او شرایطو او ارکانو سره وي. هغه وخت الله رب العزت دی خوښوي چې د خپل کار کې مخلوق ته د ګټې اراده وي، الله رب العزت چې وسع او توان راکړي. نو قدرمنو، الله رب العزت د بیان په شروع کې مې خبره وکړله، الله رب العزت د خپل محبت او د خپلې مینې څخه یو حصه درکړې. الله باندې ګران سوي یاست، ډېرې نا امیدۍ په کار نه وي، ډېر غمونه او فکرونه د دنیا په باره کې په کار نه وي، ډېر تشویشات په کار نه وي، اندروني او داخلي غم او ګروم د دنیا په باب مه کوئ. الودود جل جلاله محبت در سره کوي. زه ساده خبره کوم، تر دغه نو نن چې مې دا الودود جل جلاله کتی په جلا جلا کتابو کې، تر دغه نو بل کم انعام ستا چې پیړۍ پیړۍ ستا خانداني، پیړۍ پیړۍ اسلام راغلی دی خانداني، نو د الله د محبت علامه ده. دا نږدې چې پلار او نیکه تا لیدل دي په مسلمانان مؤمنان، دا اوس چې په کومه ټولنه کې اوسېږي، اسلامي او مسلمانه ټولنه، د چا سره چې ګزاره ده هغه کلمه وایي، لمونځ کوي، حج کوي، پلانه کوي، پلانه کوي، نور نو محبت څنګه وي؟ والله اعلم.
که محبت د دې نومې چې په لفافه کې پیسې ورکه او پر هغه باندې سټیمپ ووه، یو تحفه او ګفټ واستو، زه ستا سره محبت لرم، نور نو پشاله چې هر څه یې درپسې وویله، هر څه یې وکړله، خیر خیر. که د دې نوم خدا بېکاره دی. او که د دې نوم چې الودود جل جلاله بې حد محبت کوونکی ذات دی، تاسو مازې په خوله استغفار ووایست قبول. دغه محبت کوونکی ذات دی چې دا مازې دې وویل سبحان الله، هلته ستا د مزاج د مطابق چې ته څنګه درخته غواړې هغسې درخته شنه شول. دغه محبت دی. څونه پاره یاست په دې مسجد کې؟ یو وار سبحان الله ووایست، ویې وایست سبحان الله، هغه درخته په جنت کې شنه شول. شنه شول. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، زموږ عقیده ده دغه محبت دی، دغه محبت چې هېڅ هم نه راڅخه ځي خو عوض راکوي. زوی ډېر راباندې ګران یې، ډېر راباندې ګران یې. عجب د سر سترګې مې ته یې، د سترګو تور مې ته یې. ته د بابا ته ووایه، د پلار ته ووایه چې دغه زوی پر کور باندې کښېنو، دوکانداري مه په کو، بیا هم د سترګو کې دغه دی، د سترګو تور یې دغه دی. یا مېره هسې چې په لاخې بال کې ګران هغه وخت چې کله یو څه د جیب یو څه د زوی له خوا څخه خبره کېږي، دا نه دی محبت. چې په مقابل کې عوض دی، محبت دا دی چې په مقابل کې عوض نسته. څه مطلب؟ الله رب العزت ستا سره محبت کوي، که ته کار کوي که نه کوي، که دې کار وکړي محبت دې ډېر دی، محبت ډېر در سره کېږي، که دې کار ونه کوي کم کېږي. الله دې په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. خدای پاک دې موږ محبوب بندگان د الله رب العزت جوړ کړي. څه ووایو خو هغه کتابو کې چې واقعات راځي، سجدې به یې کولې، اوږدې رکوګانې به یې کولې، ډېر اوږده سورتونه به یې ویله، الله رب العزت ته به یې ژړله، اوښکې به یې وچې سولې، تر سترګو به وینې راللې، سترګو به یې وینې راللې. اولاد قربان، ځان قربان، مال قربان، هر څه قربان. د الله د دین خبره چې به رالل بیا چونو چرانه دغو په باب باندې الله رب العزت ډېرې فیصلې وکړلې چې دا ټوله کسان جنتیان. روح چې څنګه د بدنه ووتی، روح ځي لوړ خیږي او د بدن ځي هلته قبر ته، زموږ د سترګو نیام سو بېرته ژوند شروع سو. نن مې دا فکر کوئ دا وقودها الناس والحجاره، دا جهنم ته انسانان ورلویږي. جهنم اور بلیږي په بوټو نه، په ګیس نه، چې هر څنګه د بل ملک د ګیس پیپ راکش کړي، جهنم اور په هغه نه بلیږي. نه د نمرود په بوټو بلیږي چې هغه ابراهیم علیه السلام ته ډېر اور بل کړي. د دوزخ اور چې تیزیږي، وقودها الناس والحجاره، یا انسانان چې ورواچول سي دی خوند پراخي، یا مشرکینو چې د کومو بتانو عبادت کوه هغه وبلیږي، یا اوس چې کم انسانان د نورو مخلوقاتو عبادت کوي هغه ورلیږي. چې فکر مې کوه دا عظیم سفر، دا لوی سفر، او دا د انسانانو په خپل مابینځ کې شخړې او جنجالونه، رب دې په خپل فضل او کرم زموږ او ستاسو اخیره خاتمه پر ایمان کړي. رب دې ستاسو که موږ مخته په مرګ کې زموږ، او که تاسو مخته واست په مرګ کې ستاسو اخیره خاتمه پر ایمان کړي. رب دې تاسو او موږ په دې دنیا کې په د فتنو څخه په ډکه زمانه کې الله رب العزت زموږ او ستاسو د ایمان او حفاظت وکړي. الله دې ستاسو مړي در وبخښي، الله دې ستاسو کارزازه زي، الله دې تاسو سرفراز کړي، الله دې هغه ناس تاسو سره وکړي کم ناس چې الله د خپل پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوي. الودود جل جلاله یو څلور فائدې هم لري، څلور خواص لري. دی اوله فائده، کم سړی چې یا ودود جل جلاله زر وار وایي او پر خوراک و کتغ باندې بارد چوکې دمې کې هغه کتغ زر وار وایي یا ودود جل جلاله، باره پر کتغ خوراک باندې وایي، او خوراک به د خپل کوروالا سره په کور کې کښېنستی، په ګډه خوراک سره وکړي، د دغه دم سوي خوراکي شي څخه. نو انشاءالله تعالی د ښځې او خاوند تر مابین چې کم جنجالونه وي الله به یې ختم کړي، او په خپل مابینځ کې به د دوی محبت سره پیدا سي. دویمه پیدا، د چا چې زوی
په بدو کارو اخته وي، بد عادتونه لري، بدې خبرې کوي، اخلاق یې سم نه وي، د جمعې د لمانځه وروسته دي 1000 واره یا ودودو جل جلاله که داسې وایي او که الودود جل جلاله وایي، که ودود جل جلاله وایي، پر شیرینی دم کې خوږ شی چې خوندور وي، چې ډېر ښه خوند کوي، پر هغه دم کې او بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي او هغه خوږ شی یا کومه شیریني چې د دم کړې ده په زوی باندې وخوري، زوی به انشاءالله تعالی صالح شي. الله دې زموږ او ستاسو ټول اولادونه صالح کړي. دا ستاسو اولادونه بیخي صالح دي، در کومه حده چې زه د کوم ملګرو اولادونه پېژنم. دا جلا شکر غواړي، دا جلا که اولاد خراب سي بیا په دا ډک دکان د ډالرو هم نه سمیږي، خو د خوار غریب فقیر چې دی اورېړی وي، دی او دکان وي، سهار او ماښام زوی به یې داسې صالح داسې صالح وي چې ماشاءالله سړي قصد به کېږي. واقعا زما د ډېرو خلکو په اولادو قصد بسي، ښه صالح، ښه اخلاق. اولاد یوازې کشنی نه یادوم، لوی هم چې ژره یې سپین یې اغوندی یو چا اولاد دی، هغه هم کله کله لوی خلک بېلارې سي، لوی خلک. دا بېلاري یوازې د کشني صفت بد صفت نه دی، دا لوی سړی هم بېلارې سي، نو الله رب العزت به یې زوی ور صالح کړي. او درېیمه فایده ده، خو هغه یو څه تشریح لري. وایي که څوک غواړي چې یو شی یو څوک تسخیر کړي، د ځان تابع یې کړي، الودود جل جلاله دې وایي، خو په ناروا طریقه نه. هسې نه وي چې بیا په غلطو طریقو کې الودود هغه تاثیر نه کوي، یو نوم یو شی لا تاثیر نه کوي. د روا لپاره غواړي چې خپل زوی دې ستا د خبرې څخه وانه وړي، الودود جل جلاله ډېر وایي. کوروالا دې خبره ومني، شاګرد دې خبره ومني، په دکان کې دې مزدور خبره در سره ومني، ورد یې کوه الودود جل جلاله، پر اوبو یې وایه، پر شیرني یې وایه، بیا په چشاق په خورای انشاءالله تعالی تاثیر حتما کوي. څلورمه فایده، کم سړی چې پریشانه وي، غمونو ګرومونه یې زیات وي، 2 رکعاته لمونځ دې وکړي، 2 رکعاته نفل لمونځ یې وکړي، وروسته دې دا دعا ووایي، انشاءالله تعالی ګروم او پریشانی او غم یې لرې کېږي. هغه دعا ده: اللهم یا ودود یا ودود یا ودود. دا لفظ به 3 واره وایي. یا ذا العرش المجید، یا مبدئ، یا معید، یا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأت به أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثني، يا غياث المستغيثين أغثني، يا غياث المستغيثين أغثني. دا 3 واره وایي، انشاءالله تعالی پریشانی ختمیږي. ګرومونو پریشانی خو زیاتې دي، الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. يا ودود يا ودود يا ودود، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا تواب الرحيم، يا تواب الرحيم. سهل يا إلهنا كل صعب، سهل يا إلهنا كل صعب علينا وعليهم بحرمة سيد الأبرار. سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار. يا ودود ته غزاتي چې محبت کې الهي زموږ سره محبت وک، الهي دا محبت مرد څخه، الهي حاضر کسان چې راغلي دي ګرومونو پریشانی لري، الهي د خپل دغه نامه په برکت د دوی څغمونه پورته کړه، د دوی د وجود څغمونه پورته کړه، د دوی د اولادو څغمونه پورته کړه، د کورنۍ څخه قریبانو دوستان څخه غمونه پورته کړه. الهي زموږ د استادانو، شاګردانو، مخلصینو، متعلقینو، قریبانو، نږدې او لیرو اشنایانو د ټولو څخه ګرومونه او فکرونو پریشانی چې لري،
الهي ځینې پورته یې کړه. الهي ته هغه ذات چې پر رحمت کوي، هغه ذات چې محبت کوي، د خیر او د رحمت بارانون را باندې وکړه. الهي د خیر او رحمت بارانون را باندې وکړه. الهي په ملک مو امن راوله. الهي ملک مو په امان که. الهي د ملک هر ولایت، هر ولسوالي و ناحیه، هر گذر، هر ځای، هر بازار، هر منطقه، هر علاقه، هر صحرا، دشت او بیابان په امن که. الهي دشت او بیابان په امن که. الهي د ضعیف مخلوق به خاطر پر موږ باندې رحم وکړه. الهي دا هغه کسان چې مظلوم دي، سپین ږیري دي، سپین سري دي، ماشومان دي، معصوم دي، الهي د هغوی په ذریعه او برکت پر موږ باندې رحمت وکړه. الهي د قرآن کریم په خاطر پر موږ رحمت وکړه، امن راوله. الهي د ښو عباداتو په خاطر رحمت